صاحب زه یو خبره کوم چې بلوچانو دا فیصله کړې ده که وژنې مې که مړ کې مې که بندي کې مې که قید کې مې که هر څه کې خو والله چې پاکستان ازادي زه نه اخلم چې تر څو پورې یو بلوچ پاتې یو بلوچ انشاءالله دا یقین وساتئ چې د پاکستان نه به ازادي اخلي ځکه هغې فیصله کړې ده هغه دا مظاهرې او دا شی نو ټیک ده دا به که څوک چې کوي ودې کړي هېڅ زه په چا باندې انتقاد مه کوئ دلته دا بعضې ورونه راځي په منظور پښتون د منظور پښتون به هم دومره وس رسېږي وروره بل څه ورپسې ټوپک راغستی مه منظور پښتون پسې لګېږئ مه طالبانو پسې لګېږئ مه وروره بلوچانو پسې لګېږئ هر سړی دی وروره منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا منزل دا دی چې وروره د دې چټلستان د دې رزلستان د دې اسرائیل مشر ورور ریاست خاتمه ده او که موږ یې ونه کړو نو قسم په خدای دی چې دغه اوسنی د پاکستان د پوج مشر دا خبره ما په جمهوریت کې کړې اسیب منیر د کابل په تخت کښېنی بیا به په افغانستان کې جنګ به نه ودرېږي او دا د وینې به زموږ تویږي چې تر څو پورې د دې کوی نه دا مردار سپی نه یې راایستلی نو د کوی اوبه له پاکېږي په بوکو باندې نه پاکېږي د ټرمپ مرستیال چې دی که نه د ټرمپ مرستیال دا سیم منیر خپلې ښځې سره پرتله کړی دی هره بېناموسي کوي پاکستان خپله لور خرڅوي خپله خور خرڅوي خپل ناموس خرڅوي هغه دپاره دا یو شی اسلام ورته کومه معنا نه لري عزت هېڅ شی ورته معنا نه لري هغه نن پرون دغه یو خبره کړې ولا موږ پې شرمېږو که نه نو دې داسې فکر کوي چې یاره په د بلوچانو خویندې میندې به موږ بندي کړو هغه نن په خوشحالۍ وانې داسې لاس یې داسې خو صبر کړه دا کسې ما سره شته دی چې دا کسې درته وښیم دا زموږ د میون ملاله وه او دا چې دا د بلوچو ملاله زموږ دا هم زموږ ملاله ده پوه شوې دا خوشحالۍ وانې کوي وروره د غیرت ژوند مرګ او ژوند د الله په لاس کې ورځ به مرګ راځي چې په غیرت باندې مړ شي والله کې مړی خپل بچیانو ته خپل ملت ته خپل قوم ته خپل ولس ته به دې مړانه پرته وي او که به بېغیرتۍ باندې مړ شوي د امریکایانو په غلامۍ کې ټول عمر به در باندې خپله ښځه نالت وي چې بېغیرته نالتي د ډالرو دپاره د خپل وطن او خپل ناموس او خپل افغانان دې پې خرڅ کړي باچا صاحب یو بل ټکي ته د فکر راوړم اوسنی حکومت باید په مشرقي کې په جلال آباد کې یو لوی نړیوال میدان باید جوړ کړو وروره ځکه ننګرهار شو کونړ شو لغمان شو نورستان شو او حتی پېښور او پښتونخوا هم چې دی مطلب آینده کې انشاءالله دغه کېږي دغلته یو لوی میدان باید جوړ شي د دې دپاره وروره باید موږ او تاسو غږ پورته کړو والله چې شلواله صاحب زه به یو خبره وکړم که نه په بخښنې سره خو زه دا شی نه چې دي د ننګرهار یا قندهار یا خوست دا خبرې داسې دي چې لږې بعد ټیم قومي د توجیه سم په خاطر دلته باچا صاحب دلته بخښنه غواړم لږ به زه واضحه کوم ګورئ دلته باچا صاحب څلور غټ ولایتونه دي او ډېر زیات نفوس پروت دی او اکثره د دغو سیمو خلک په اروپا عربي هېوادونو کې ژوند کوي وروره ځکه دوی ته ستونزمنه ده دوی اول ځي کابل ته د کابل نه بیا ځي خپلو ولایتونو ته نو ښه خبره دا ده چې راسن د دوبۍ د ترکیه او د نورو هېوادونو نه تیاري پورته شي او هغلته په جلال آباد کې ښکته شي بیا لغمان نورستان او کونړ ورته نږدې دي بیا دومره نه په عذابه کړي ځکه دا خبره ما وکړه ورور نه هغه خبره ته زه راځم ما مقصد دا دی چې دلته خلک د سوچ او فکر دغه ونه کړي که نه بعضې خلک دلته خو اوس راغلي دي د پکتیا په نوم قوم پرستي کوي د قندهار په نوم قوم پرستي کوي زه چې قوم پرستي که خدای دې که چې د ننګرهاري خدای دې که چې د کامي او که د قندهار او که د پکتیا زه پې نالت پویم د سر افغان نه دی ځکه چې دی قوم پرستي ته لمن وایي شینواری صاحب دا زه چې سفرونه کوم دا اوس به سفر مې چې کوو دا وایي میدانونه چې ګورم که نه قسم په خدای چې کړېږم ورته کابله وایي میدان ته وګوره شینواری صاحب دوغومره وایي میدان دی دوغوم دلته چې خبره کوي بیا ته په جمهوریت خبره په کانټینرو پیسې را روانې وي دوغومره دلته راشه دا وایي میدانونه وګوره چې سړی پکې ورک کېږي دوی د تعلیم او دغه خبره کوي هغه عبدالاحد مومن صاحب نه دی پرون بل ورځ دلته په جرمني کې ساه ورکړه هغه ته یو مرکز نه خلاصاوه نه میلیاردونه ډالر راغله وروره ولاکې دا قسمه په دې دغه کې لیدلې په افغانستان په چوکونو کې د دې نورو وروره چې کابل ډېر وران کړی د هغه عکسونه پکې ډېرو په کابل کې نو خبره دا ده چې په جلال آباد کې ګوره مشرقي چې ده د علم زانګو ده د علم زانګو که څوک یې ووایي که ونه وایي یا دلته بعضې ورونه کېدای شي دا وکړي خو دا د افغانستان ټول ولسونه مني چې مشرقي چې دی
با استعداده خلک پکې دي د قانون داسې نه چې زه د مشرکي یم یا زه د کامې یا زه د دغه یم که نه په دې خاطر یې نه نو باید دې ته پاملرنه وشي د دغه استعدادونو نه کار واخیستل شي او وایي میدان یا نور داسې پروژې الله دې وکړي میدان باچا صاحب اړین دی او میدان اړین است ګورئ هدف دا دی چې دا د ولسونو حق دی باچا صاحب او دغه ولسونو ته د حق باید مرکزي حکومت ورکا او دلته لوی هوایي ډګر نړیوال ډګر به جوړ شي دا د ټولو افغانانو په ګټه دی که نه همداسې ګوره پرون عزیزي صاحب ما نن ویډیو مو اچول عزیزي صاحب ویل چې موږ ډېر زر په کابل کې یو دغه جوړو معیاري شفاخانه جوړو د سرطان د کینسر قسم په خدای دی چې عزیزي صاحب هغه به وایي چې په دې دنیا جنت ګټل دي قسم دی چې دا په دې دنیا جنت ته وګټي چې زمونږ خویندې زمونږ میندې زمونږ بچیان زمونږ ځوانان زمونږ سپینګیري زمونږ د قدر وړ شخصیتونه د علاج لپاره چې پاکستان ته لاړل هلته یې راته ذلیله کړه په مابسونو کې راته واچول رشوتونه یې ترې واخیستل نو موږ ویو چې په د شفاخانه وي هر شی وي د افغانستان د ابادۍ دغه باید زر تر زره دا کار وشي او په جمهوریت کې شینواری صاحب کله چې د 50 حکومت ما یو کس د عبدالله ولګو بل مې د اشرف غني صاحب ولګو او ویل چې په افغانستان کې موږ 4 معیاري شفاخانې غواړو ځکه چې د ډالرو باران د اروپا بانکونه ختم تش کړه دومره ډالر افغانستان ته روانو او ورته مې چې 4 شفاخانې او 4 مدرسې غواړو دنه او ورته مې چې ناکامورا یو 2 قمره سړی دی د جاپان راځي ننګرهار راته آباد کو شینې کو راته ننګرهار ګلې ګلزارې کو راته ننګرهار ناکامورا پارته هم د تلم د خدای لپاره دا کار وکړئ ځکه چې د منګه د پاکستان نه دا خلک راوړي د پاکستان ته علاج ته منډې وو سبق ته منډې وو و د پاکستان په مدرسه کې چې ته سبق وې 99% ته د افغانستان دشمني دغه هغه د آیسای په لاس کې ده هغه د افغانستان دشمن شو هغه سړی چې د پاکستان په مدرسو کې سبق وای نو دا مې په هغې وخت کې د هغه اوچت کړی چې 4 یو ښه منظم د باچا صاحب د قرار په نامه کس هغه میټرک پاکستان کې کړی میټرک 10مه پورې او دیني مدرسه یې مالته ویلې ځکه هغه د دشمن دی بالکل صحیح خبره ده ما خو درته څه ویلی چې دا ګوره دلته ډېر ذهن سازي شوې ده یو په چا نن خبره کوله میډیا چې نه کوي ما ورته ویل وروره موږ 15 لکه خلکو په پاکستان کې موږ د افغانستان دشمنانو دا 15 لکه خپله د استقلال وزم نه پېژندله د پاکستان 14 اګست هم منځلو قائد اعظم ولایم اقبال هم پېژندلو ضیاء الحق هم پېژندلو نم غازی امان الله خان پیژندو نم احمد شاه بابا پیژندو نو نور تعالی پیژندو نم د افغانستان تاریخ پیژندو ځکه میډیا موږ ټول برن واش کړیو د افغانستان دشمنان کړیو نو خبره دا چې دا پاکستان خدا کار کړي زموږ ذهنونه زموږ خلک دا کړي نو وسو دی الله رحم وکړي شینواری صاحب زما دومره خبرې وي الله مې عزتمن لره او دلته د عثمان کاکړ صاحب پروګرام دی کېدای شي موږ هغې ته د خیره لاړ شو د هغې د 5م کلیز دی د شهادت عثمان کاکړ صاحب باید موږ هیر نه کړو هغه یو ملي مبارز و په لوی افغانستان مین شخصیت و په افغان پښتانه خاوره وانې د پاکستان ریاست د خوا نه 15 کاله دا مخکې په شهادت ورسول شو نو هلته پروګرام دی هلته ډېر خلک راځي هلته بلوچ ورونه هم راځي نو موږ به انشاءالله د بلوچ ورونو سره بلکل شانه بشانه ولاړ یو ځکه بلوچ زموږ وینه ده زموږ او د هغې تاریخ یو دی او زموږ او د هغې دشمن یو دی غټه خبره دا چې دشمن هم یو دی دغه دلال او بې غیرته ریاست دی او هغه د پاکستان د ډالر قاتل ارمی ده او د باچا صاحب ترهګر ریاست ورته او ترهګر ریاست دی دغه ته په دې فریډم کې څوک نه وایي چې دغه د شهباز شریف او د پوج مشر پسې لږ ورغلي وي بار خو یو څو مظاهره ورته کړی وي چې دا خو په هګۍ مګۍ ویشتلی وي دلته راغلي نن د ایران او د دغه روغه کوي تخدیدلی دي هغه دغه ورسره انځور هم نه دی ایستلی د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه ورسره انځور هم نه دی ایستلی دا چې په شرمو وشرمېده چې بلکل همداسې ده او دغه د امریکا هغه چې دی هغه چې زه 2 کسان لرم یوه ښځه د هندوستان ده بل چې دی ویلی دا باجوا دغه آصف منیر د پاکستان دی نو مطلب دواړه ښځې دي که نه هدف دا دی نه اصلي ښځه خو د پاکستان ریاست دی چې هر وخت استعمالوي انډیا خو نشي استعمالولی خبره ورسېدې پاکستان ریاست اصلي ښځه ده نو ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ شینواری صاحب او سیل صاحب تاسې ټولو نه مننه او خوشحاله شوم چې داسې یو ښه برنامه جوړه کړې ده د بلوچو دپاره په مشرقي کې بیا په لوی هوایي نړیوال ډګر باندې بیا ویډیو وکړه او دا غږ پورته کړه او دا مرکزي حکومت دا کار باید وکړه
دا زمونږ حق دی دا زمونږ حق دی دا چې دی جنواره چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام ته دا اوس اسلامي امارات ته حکوم چې وروره خفه کېږو به نه منظرما ټوله به زما نه کوئ دا لږ به دې طرفونو ته هم توجه کوئ پکتیا طرف ته ډېر توجه نه ده شوې په چوکۍ خبره نه کومه په پروژو باندې لوی پکتیا زموږ چې ټول افغانستان آباد کړي خو لوی پکتیا ته هم توجه نه ده شوې همداسې غزني ته هم توجه نه ده شوې همداسې مشرقي ته توجه ستاسې ډېره کمه ده نه پوهېږم چې تاسې په کومه دغه وکړمه خو یو بله خبره پروژې په شمال کې شروع کړي دي شمال هم زمونږ دی خو دا داسې نشي کېدی مطلب دې د په خدماتو کې باید عدالت رامنځته شي عدالت راشي ګوره د جمهوریت کار مه کوو چې د یو ولسوالۍ 500 جنرالان وکنه داسې ټول یو طرف ته مه ځئ کوشتېپه ډېرې لویه پروژه ده باچا صاحب که نه او دا یو ورور لیکلي دي چې نورخان بیسي ویشتو نورخان بیسي ایشتلی نه دي ایشتلی چې ته ما سره نږدې ده ستا سر مې ایشتو باچا صاحب نورخان بیس پرېږده ورته چې دومره د سپک بچي دي که نه دومره د سپک بچي دي چې دې ته شل ځل ما ویلې چې تاسې د پنجابي د لنګ نه پیدا ستی چې تاسې په پاکستان خفه کېږئ خو که د پاکستاني د لنګ نه نه پیدا د پنجابي د لنګ نه نه پیدا ستا ته د نورخان بیس څه تا ته څه خو تاسې د هغې نه پیدا ستی که نه دا ګلخانان دي باچا صاحب ګلخانان نه ګلخانان دا د بې ضمیره یا وختي ما یو ویډیو کړی شینواری صاحب بخښنه غواړم ګلخانان به وي ګلخانان ولاد د بعضې ګلخانان د دې نه ښه دي یقین وکړه چې ما ویډیو کړې ده هغه د عزیزي صاحب په باره کې په فیسبوک کې مې اچولي زه یو ګنو خپل د افغانستان په امریکا کې به ناستې بل کې ناستې ته څه کوې چې په شبخانه جوړوي